مونږه په تیر کلاس کې چې د C++ د ویریبل ډیکلیریشن انیشیلایزیشن باندې خبره کړې وه ټیک ده که نه اوس مونږ راځو ویو چې دغه سوچ لږ کلکه اوس مونږه راځو بله موضوع مونږ سره ده چې ټایپ کاسټینګ ده او سایز اپ ده او کمنټ ده ټیک ده لومړی مونږ راځو ټایپ کاسټینګ کمنټ ته به راشو چې دا کمنټ اصلا کې څه ته ویل کېږي صحیح ده کمنټ اصلا کې دا په خپله د یو کوډ په باره کې پیس اف انفارمیشن صحیح ده معلومات دي د یو کوډ په باره کې او د بیسټ پروګرامر کوالټي او د بیسټ پروګرامر وظیفه دا ده چې هغه د خپل هر یو کوډ سره هغه باید څه وکړي کمنټ استعمال په C++ کې چې کوم دی موږ دوه قسمه کمنټ لرو صحیح ده دوه قسمه کمنټ لرو یو ته ویل کېږي سنګل لاین کمنټ ټیک شو چې سنگل لاین کمنټ په دې لاینونو باندې سٹارټ کیږي او بس انډینګ یې نشته چې کله لاین ختم شو بس تاسو سره سنگل لاین کمنټ ختم شو صحیح ده کمنټ چې دی ګوره دا کمپیلر نه کمپیل کوي او دا اګنور کوي صحیح ده دا صرف د پوهېدو لپاره چې یو کس په یو کوډ باندې پوه شي ته چا ته کوډ ورکوې نو کله چې هغه کوډ ستا وګوري هلته وګوري چې کمنټ څه لیکل شوي دا کوډ د څه لپاره یوز شوی دی دلته مې فنکشن اخیستی څه لپاره مې اخیستی ویریبل مې اخیستی څه لپاره مې اخیستی نو کوډ چې کمنټ چې دی هغه ایکسټرا انفارمیشن دی اباوټ کوډ صحیح ده او کمپیلر دا نه ایکزیکیوټ کوي نه کمپیل کوي صحیح شو نو موږ سره دوه قسمه کمنټ یو سنگل لاین کمنټ چې په دغه لاینونو باندې سٹارټ کیږي او دویم موږ سره دی دویم چې هغه ته ویل کېږي ملټیپل لاین یا ملټي لاین کمنټ ملټیپل لاین کمنټ ملټیپل لاین کمنټ چې دی هغه سٹارټینګ په فارورډ سلیش سټریک باندې سٹارټ کیږي او په سټریک فارورډ سلیش باندې بندېږي صحیح ده او د دې په مابین کې څومره لاین ته راوستی شي نو راوستی شي صحیح ده اوس ګورې دلته زه غواړم چې دې منځ کې څومره لاین راولم د دې په منځ کې ګوره چې څومره ته څه لیکلی شي هغه لیکلی شي خو که دنه وځي بار نو هغه به تا سره کمپیل کېږي او هغه به تا سره ایرر وي صحیح شو هر یو پروګرامینګ هر یو لینګویج چې دا په خپله یو د کمنټ لپاره یو سینټیکس لري صحیح ده په هر یو کې موږ کولی شو سینټیکس کمنټ ولیکو او هغې نه موږ استفاده وکړو نو دا موږ سره په C++ کې موږ سره دوه قسمه کمنټ استعمالیدی شي یو ته ویل کېږي سنګل لاین او بل ته ویل کېږي ملټیپل لاین کمنټ دا د کمنټ دغه دلته بعض وخت زه تاریخ هم دې ځای کې نو بیا تاسو دې سره تودا نه شي چې دا څه شی دی صحیح ده نو دلته ویل کېږي کمنټ او کمنټ چې دی کمپیلر نه ایکزیکیوټ کوي نو دا موږ سره دا شو دا سنګل لاین کمنټ دی که بل لاین ته راځي نو تا نه به څه غواړي بیا تا سره به دا ایرر وي صحیح ده دې ته ویل کېږي سنګل لاین بل موږ سره دی سایز اف اپریټر ته راځو چې ته راځو سایز اف operator size of operator د سره لپاره استعمالیږي د لپاره استعمالیږي it is node کې شتم دی it is used to find that how many size a data type should take in memory دا موږ سره دې په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا معلوم کړو چې آیا دغه ډیټا ټایپ موږ سره په میموري کې څومره سایز نیسي صحیح ده یو انټیجر موږ سره ډیټا ټایپ دی که نه انټیجر څومره سایز نیسي کاراکټر څومره سایز نیسي فلوټ څومره سایز نیسي ډبل څومره سایز نیسي څومره هم چې ډیټا ټایپ دی نو هغه موږ معلوموو چې آیا دا څومره سایز نیسي په میموري کې د دې لپاره موږ څه استعمالوو سایز اف اپریټر استعمالوو ټیک ده دلته به راشو اګزامپل به وکړو دنه به دغه شو موږ به راشو خپله بیسک hash include a string صحیح شو زه سایز اف اپریټر استعمالوم چې د هغه په ذریعه باندې زه وکولی شم چې خپله د یو ډیټا ټایپ سایز معلوم چې آیا دا ډیټا ټایپ څومره سایز نیسي صحیح ده په میموري کې څومره ځای نیسي نو سیاوټ مونږ پرون ویل که نه چې سیاوټ مونږ استعمالو که میسج ترې مخکې پرنټ کړی نو سټرنګ کې کوټیشن مارک کې مونږ بندوو صحیح ده زه لیکم د سایز اف اول موږ سره د مثال توګه انټیجر زه لیکم چې انټیجر اس بیا دا قوس انزرشن اپریټر بیا دنه وروسته سایز اف ګوره دا سینټیکس سایز اف به ولیکئ صحیح ده قوس به شروع کوي او ډیټا ټایپ نوم به ولیکئ چې هر ډیټا ټایپ تاسو استعمالوئ د هغه تاسو سایز سپین کوئ نو د هغه نوم به ولیکئ صحیح شو دا اوس راشي تاسو دې نه ایکزیکیوټ کړئ صحیح ده وګورئ د سایز اف انټیجر اس 2 یعنې دوه بایټه ځای په میموري کې دا څنګه کې نیسي که ته غواړې چې دې ځای کې وروسته انټیجر نه وروسته دوه نه وروسته بایټس هم راشي نو بایټس لپاره موږ داسې کوو دلته لیکو چې بایټس سمپل صحیح شو دلته راشي دا ایکزیکیوټ کوي the size of integer is 2 bytes صحیح ده
اوس کته یو بل ډیټا ټایپ سایز پوینټ کې نو دا دې نه کاپی کا سمپل تر موږ سره دا شته دلته کې پیسټ صحیح ده څومره ډیټا ټایپ چې the size of examples of کوم پلوټ آیا پلوټ څومره ځای نیسي پلوټ اس او دې ځای کې وسولې کې قوس کې دا نه پلوټ صحیح شو غلط بنلی کې تاسو سره کار نه کې غلط دی ویلي پلوټ اس دومره باید او د دې نه وروسته باید دې ځای کې چې کله دا لاین دغه شي نو باید دا لاین بریک شي ټول په یو لاین کې لاین د بریکینګ لپاره موږ دلته یو مینیپولیټر اینډ اف لاین استعمالو صحیح ده چې دې ځبانې لاین څنګه کېږي بریک کېږي صحیح ده دې ځای کې هم استعمالې دلته هم ورکا اینډ اف لاین صحیح شو بل وباسي د ایگزامپل زور کومه صحیح ده کریکټر وباسي نو کریکټر لپاره هم کوم ځای کې سیمیکالن دا سیمیکالن دلته نه خوري صحیح ده دې ته ضرورت نور نشته ٹھیک ده ځکه دا یو جمله ده کنه په دې ځای کې انډ کېږي یو سټیټمنټ دی او دا د ټیکسټ سټرینګ دی دلته به جمله ختمه شي دې ځای کې او دلته به څنګه شي سیمیکالن وګورئ صحیح ده سایز اف پلوټ او دلته هم پلوټ او دې ځای کې څه سو باسم کریکټر صحیح شو 4 بل د مثال په توګه ډبل باسي ولیکه ډبل دلته ولیکه څه ډبل صحیح شو دومره باید دلته ته غواړي چې هم تاسو سره انلاین راشي سمپل خبره ده انلاین ولګاو صحیح شو صحیح شو اینډ اف لاین علیکم السلام ٹھیک شو او دې ځکه هم او بیک سلیش انم لګول او بیک سلیش انم لګول صحیح ده او دلته چې کوم دې ډېر استعمالي هغه اینډ اف لاین صحیح ده دا غنه موږ کومه استفاده نه کوو دا موږ سره دا شو ډبل لپاره دغه شان دي کته غواړي چې د لانګ ډبل لپاره کنه چې لانګ ډبل څومره سایز نیسي لانګ ډبل دې ځکه څه ولیکا دې کې دنه لانګ ډبل ولیکا ٹھیک ده سپیس لانګ ډبل صحیح شو څومره چې تاسو غواړئ هغه هر یو ډیټا ټایپ تاسو هغه سایز یې کې ایسته شي صحیح ده دلته راشي دا ځنه ختم کړئ دا ایگزیکیوټ کړئ صحیح ده the size of integer is 2 bytes the size of float is 4 bytes the size of character is 1 byte character یو byte ځای شي صحیح ده ځکه یو character یو byte کنه صحیح ده the size of double is 8 bytes صحیح ده the size of long double is 10 bytes څومره چې تاسو سره هغه ټول ته په size of operator باندې دا هغه size وسته شي صحیح ده دا موږ سره په C++ کې موږ څنګه کولای شو چې د یو ډیټا ټایپ سایز موږ پایم ٹھیک شو دا هغه یو طریقه